ډالري تعویض. سلامونه او احترامات می قبول کړئ قدرمنو او خوږو دوستانو، په دې هیله چې ټول به روغ جوړ او خوشحاله یاستئ. دوستانو، یوه ډیره خوندوره، دردونکې او له مینې ډکه قصه در سره شریکوم، په دې هیله چې دا ویډیو خامخا تر اخره وګورئ او خوند ترې واخلئ. کیسه کوونکې قصه لیکي چې سهار ملا ځان له کوره راووتم، ټکسي مې ونیوله، کوټې سنګي ته لاړم، هلته ورته د کوڅې په خوله کې ودرېدم. لمر خاتی میسج راوکړو چې راغلی. ما ورته وویل هو. ویل یې دا دی اوس له کوره بهر کېږو. حیا له خپلې څلور پوړیزه ودانۍ څخه په تور رنګه موټر کې راووته. ډریور ته مې وویل د دې تور رنګه موټر شا ونیسه او تعقیب یې کړه او ورځه ورپسې. د حیا موټر مخکې او زما زړه کرایکخه موټر یې شا پسې روانو. د میدان هوایي په دروازه کې ښکته شوم او په منډو منډو مې ځان د ښځینو پولیسو تر تالاشۍ ورورساو چې شاید دلته به د خبرو موقع په لاس راشي. مور یې له تالاشۍ ووته، خو حیا ورته وویل زه درپسې یم، تاسو درځئ. ښځینه پولیس یې د لاس په اشاره دننه وغوښتم. وردننه شوم. دننه 2 غرفې وې چې په یوه کې ښځینه پولیسو تالاشي اخیسته او په بله کې فکر کوم خوړنځای، یعنې د خوراک ځای او د مزې و. خو حیران په دې شوم چې حیا څنګه دومره زر ښځینه پولیسه پوه کړه. حیا د پخوا په څېر لکه د ګلاب تازه نه وه، رنګ یې زیړ زبېښلی و، شونډې لړزېدې، شنې د باز په شان تیزې سترګې ښکته اچولې وې. طلایي اوربل یې له ګلابي لوپټې په سترګو راوځړېدو. د چپ لاس په نازکو ګوتو یې بېرته د لوپټې لاندې کړ. زه یې مخې ته ړنګ وجود بې روحه او بې سیکې ولاړم. ښه رانږدې شوه. په خپ غږ یې راته وویل زه پښتنه یم او پښتنه به اوسم. امریکې ته تګ زما مجبوري ده، خو ته مطمئن اوسه انشاءالله یا به زه بیرته زر راشم او یا به هم تا امریکې ته ځان پسې راوغواړم. په ما کې د څه ویلو توان نه و. وچې شونډې، سپېره ویښتان او لمدې سترګې په مخ کې خاموش ولاړم. په ړنګو ړنګو قدمونو له غرفې ووته. دغه شعر مې په ذهن کې راتلو چې مه زه رانه هسې نه چې زړه در پسې واچوم، لپې لپې وینې به په خوله در پسې واچوم. زه د میدان هوایي په وروستي تمځای کې پاتې شوم. دوی مخکې لاړل، ورور یې مخکې، بیا یې مور او وروستی دا وه. تر وروستۍ دروازې بیا زما په لور راکتل او سترګې وچولې چې له وروستۍ دروازې پناه کېده نو خپه نیولې شوه. زما په لور یې راوکتل، سترګو ته یې لوپټه ونیوه او په پټو سترګو پر مخ روانه شوه. له میدان هوایي په ړنګو ړنګو قدمونو راووتم. ژړغونی روانم چې په جیب کې مې موبایل وشرنګېدو. په بیړه مې اوکې کړ. حیا وویل تیارې ته خېژم، وخت کم دی. ګوره د واسکټ په بهرني جیب کې مې درته یو خط ایښی دی، ویلوله. خدای پاماني وویله او زنګ یې قطع کړ. په بیړه مې د واسکټ جیب ته لاس کړ. لاس مې له زوړ او شکېدلي واسکټ اخوا ووتو. بل جیب ته مې لاس کړ. کاغذ لاس ته راغی. په بیړه مې پرانیسته. لیکلي وو د مړوند طلایي بنګړي، د لاس ګوتمې او د غاړې هار مې خرڅ کړو. 400 ډالر یې ټوټل قیمت شو. هغه مې لالا یعنې ستا مشر ورور ته پرون استولی دي، ځکه زه باوري وم چې تا به هېڅکله له ما څخه دا پیسې نه وې اخیستې. ما ته ستا د بدو ورځو په اړه معلومات شته، شاید دا پیسې دې په بده ورځ په کار راشي. په دې بله کڅوړه کې مې درته 100 ډالر ایښي دي. را روان اختر ته پرې ښکلې تور رنګه جامې واخله. د ځان د ډېر خیال ساته، زما په اړه هېڅ تشویش مه کوه. ستا حیا. په مخ مې اوښکو لارې جوړې کړې. هغه 100 ډالر مې ښکل کړل. تعویض مې ځینې جوړ کړو. اوس مې کله په مټ او کله په غاړه کې اچولې وي. مینه اول سړی باچا کړي، د ملنګۍ کچکول بیا وروسته ورکوینه. لیک مې ونغاړو. چای پیاله څه چې چینک هم یخه شوې وه. له هوټل څخه د کور په لور غمزده روان شوم او دا شعر مې په ذهن کې راتلو چې توره شپه وه، اوازونه راپسې وو، په کوټه کې دیوالونه راپسې وو. ما څادر دومره په شړک راپورته کړی چې تر کوره کاغذونه راپسې وو. کور ته دننه شوم. مور مې په حویلۍ کې زما په انتظار ولاړه وه. چې زه یې ولیدم نو له مهربانۍ او عاطفې ډکه غېږه یې راته پرانیسته. زه یې په غېږ کې لکه ماشوم په سلګو ونیولم. په دواړه مخه یې ښکل کړم او بیا یې وویل مه خفه کېږه او حوصله له لاسه مه ورکوه. چا چې حوصلې له لاسه ورکړي دي هغوی ټولې هیلې بایللې دي او بیا تا سره خو زما دعا ده، نو ته ولې خفه کېږې؟ زه ډاډمنه یم چې حیا به کله هم تا پرېنږدي. زر زویه اوس ویده شه او لږ ارام وکړه. د ډاډ ساه مې واخیسته. خپلې خونې ته ننوتم. د سهار چای او د غرمې ډوډۍ مې نه وه خوړلې. وچې شونډې په توشک پرېوتم. 3 شپې مې له غمه سترګې نه وې پټې کړې. د خوب په پار وغځېدم. لا مې سترګې نه وې خوږې شوې چې په ربړ تړلی موبایل مې وشرنګېدو. له خارجي نمبر نه رنګ راغلی و. په بیړه مې اوکې کړ. حیا وویل سلام خانه.
خان یې ښه شېبه غري ونیولی و، بیا یې وویل اورم. حیا وویل څنګه یې؟ ما ورته وویل هغسې نه یمه جانانه، که نن سبا دې ولیدم لیونی یمه. ما بیا ورته وویل زما پوښتنه مه کوه، خپل حال وایه. حیا وویل که به مې یو ساعت هېرېږي زما د هیر شي دا لوستلي کتابونه. حیا بیا وویل د ترکیې په نړیوال میدان کې ښکته شو، 3 ساعته به دلته ایسار یو او بیا به د امریکا 10 ساعتي ستړی کوونکی سفر شروع کوو چې څنګه ورسېدم نو زر احوال درکوم. زه په خپله وعده ټینګه یم، پښتنه به یم، ستا وم او ستا به یم. د ځان دې ډېر خیال ساته. 10 ساعته په 10 میاشتو بدل شول. د زړه په رنځ اخته شوم. 40 ساعته به مې موبایل ته پام و چې اوس به رنګ راشي، اوس به رنګ راشي او اوس به رنګ راشي. په ژور خفګان، درد او رنځ یې اخته کړم. حیا مې په زړه او ذهن خوره وه. د زړه هرې درزا به مې حیا کول. بیخي به مې ځان ته پام نه و. کله به خلکو د لیوني او کله د پوډري ګمان راباندې کوو. څو ځله خو د عصبي او رواني ناروغیو رنځپوهانو ته هم ورغلی وم، خو دارو او درملو هم راڅخه حیا هیره نه کړه. او زما د زړه په دیوالونو ستا تصویرونه خدای چاپ شوي دي نه. سهار به مې د جوارو ګاډۍ د ښار په لور روانه کړه. په لار کې به د حیا د ماما د کور مخې ته یو شیبه ودرېدم چې د ماما لور به یې له کوره راووته، نو په سترګو کې به سره پوه شو چې تازه معلومات په لاس نه دي راغلي. زړه به مې څړیکې وکړې او ناهیلې به په سوچونو کې روان شم. د حیا په سوچونو کې به نه پوهېدم چې ورځ څنګه تېره شوه. په رنځ اخته به لاړم او په رنځ اخته به راغلم. په ذهن کې به مې دا شعرونه ګرځېدل چې په تا مین شومه، په ځان باندې مې اور پورې کړ، د زلمیتوب په هر ارمان باندې مې اور پورې کړ. زما د صحت په اړه به مې ورځ تر بلې د مور اندېښنه زیاتېده. مور به مې تل راته ویل چې په لنډ وخت کې به حیا واپس راشي، ته مه خفه کېږه. ما د حیا په څېره کې د وفا نښې لیدلې دي. هغه مې مورجانه وه چې ډاډ یې راکاوه، که نه وختي به غمونو وژلی وم. ما به ویل حیا لاړه، خو خبر نه وم چې کیسه بل ډول ده. امریکا ته د رسېدو سره د حیا په مور د زړه حمله راغلې وه او مور یې د امریکا په هوایي ډګر کې وفات شوې وه. هلته امریکا کې دفن کړې وه. ورور یې 3 میاشتې وروسته د یوې افغاني جینۍ سره واده کړی و او د همدې جینۍ ورور په حیا باندې مین شوی و. ورور او ورندار یې همدا کوشش کوو چې په هر څه ترتیب وي حیا هغه ته واده کړي. حیا څو وار د ناکامې ځانوژنې هڅه هم کړې وه، خو وروسته له 10 میاشتو په دې باندې بریالی شوه چې ټکنه غرمه کې د ماما لور سانیولې زما د ګاډۍ مخې ته ودرېده. ویل یې هله ټکسي ته وخېژه. ګاډۍ مې ملګري ته پرېښوده او په بیړه مو حرکت وکړ. حیا د میدان هوایي په پارکینګ کې د موټرو په تمځای کې په یو ګوښه ځای کې ما ته منتظره وه. 3 ورځې وړاندې د ماما د لور سره په تماس کې وه، خو هغې ورته ویلي و چې باید ممتاز ته ونه وایم او په یو ناڅاپي ډول خپل زړګی ووینم. د حیا په لیدو مې له خولې چیغه ووته. هېڅ په ځان پوه نه شوم. نه پوهېږم څومره وخت په ځان نه پوهېدم. زه د پخوا په څېر نه وم. اکثره خلکو به د پوډري ګمان راباندې کوو، خو په حیا هم غمونو ښه خواری کړې وې. نه پوهېږم حالت مو څنګه و او څنګه مو ستړي مشي وکړه. له میدان هوایي رسېدو زموږ کور ته لاړو. ټوله شپه زما د مور په زنګون اوښ کې توی کړې او 10 میاشتینې د غم جریان یې تېر کړ. 3مه شپه د ښار په بهترین هوټل کې زما او د حیا د واده مراسم ونیول شول او دا زما د ژوند تر ټولو ښه او نه هېرېدونکې شیبه وه. قدرمنو دوستانو، په دې هیله چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي. مهرباني وکړئ که خوښه شوې مو وي ضروري در سره لایک کړئ. موږ سره په کمنټس کې هم خپل نظر شریک کړئ چې تاسو ته نور هم دغسې ښایسته ویډیوګانې جوړې کړو. که زموږ چینل مو نوی سبسکرایب کړئ او زموږ دا ویډیو په اول ځل ګورئ، مهرباني وکړئ زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ. ورسره خوا کې د بیل نشان هم وهئ چې زموږ د هرې نوې راتلونکې ویډیو سره تاسو ته خبر درکړل شي. تر بلې ویډیو درنه اجازت غواړم. د الله په امان.